السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغه خوشحاله اوسئ. ډیره مننه دوستانو چې زموږ چینل مو دومره سبسکرایب کړی دی. دوستانو ډیره مهرباني مو یو څو ملګرو په حمایت سره زه دغه ځای ته راورسېدلم چې 115 تر اوسه ما چینل ته راغلي دي او 15 منټه نه 115 منټه واچ ټایم دی. دا باید زه 4,000 ساعته کړم. نو تاسو زما سره مرسته وکړئ دوستانو چې دغه 4,000 ساعته باندې بدل کړم دوستانو، او تاسو ته د هیکینګ په اړه هر ډول معلومات در ورسوم. نو دا چونکې دوستانو دا لومړنی درس دی. تاسو په نورو ویډیوګانو کې دوهم درس راخمه او دریم درس دغسې به زو پسې چې تر څو چې زورور هیکر سو. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا نورې ویډیوګانې هم تر پایه سره وګورئ. مننه له ابراهیم ځلان څخه او همدارنګه له محمد صافي څخه، میرویس صافي څخه او داسې نور څخه چې زموږ په ویډیوګانو باندې کمنټ کړئ. تاسو هم ښه کمنټ وکړئ دوستانو. تاسو به په مفت ډول سره د هیکینګ اپ واستول سي. که چیرې مو 10 یا 20 سبسکرایبر راوستله، په 10 سبسکرایبر باندې د فیسبوک لینک در استوم او په 20 سبسکرایبر باندې د یوټیوب د پبجي هیک در استوم دوستانو. نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه چینل سبسکرایبر راوړئ او ښه کمنټونه وکړئ. راځه دوستانو د اپ په طرف باندې چې څنګه معلومات در کوم د هیکینګ په اړه. بخښنې سره څو معلومات مې راټول کړي دي د هیکینګ په اړه دوستانو، راځئ هغه در سره شریکوم. عمومي کتنه د هیکینګ د نږدې 15 لسیزو کمپیوټر برخه وه او دا خورا پراخه ډسپلین لري، یعنې یو نظم لري، ډېر پراخ نظم لري چې په 1960 کال کې په لومړي ځل دا په HTML ساحه کې نیول سوې وه او په هغه وخت کې د هیکر اصطلاح رامنځته سوله. خو هیکر ته دومره کار نه و سوی، نو هیکینګ ته دومره کار نه و سوی. کوم کار چې ډیر کار یې ورته وکړي هغه کیوین ډیویډ و. کیوین ډیویډ په 1963 کال کې زیږېدلی دی او د 6 په اګست باندې، او دی د امریکا په کالیفورنیا کې زیږېدلی دی. راځه دوستانو دلته په امریکا کې دغسې په دغو نومونو سره ویل کېږي. دغه نومونه دي کوندور، ډارک ساید او هیکر اوکوپیشن. دا هیکري د دنده ده او په دغه انفارمیشن ټکنالوژي کانسولټنټ د معلوماتو او ټکنالوژي د برخې مشاور و. مخکې له دې چې دی هیکر سي، دی یو لیکوال و او مخکې له دې چې دغه وظیفه ترلاسه کړي دوستانو، اوس دی په دغه وظیفه باندې دی انفارمیشن ټکنالوژي کانسولټنټ، دغه مشاور دی د دغې شورا انفارمیشن ټکنالوژي د یو هیواد، د روسیې هیواد دی که د امریکا دغه دی. نو شاید چې د امریکا ځکه چې په امریکا کې زیږېدلی دی او امریکا داسې اشخاص ته هېڅ اجازه نه ورکوي، ځکه چې امریکا د نور نړۍ هیکران هم ټول کړله او په هغو باندې څه وکړله، ځان ته یې جوړ کړله دوستانو. یو مسلمان هیکر و چې هغه د اسرائیلو لخوا په مرګ ورسېدی. په فلسطین کې یو هیکر و چې ډېر تکړه هیکر و او دا خپله دغه دی، دغه کیوین ډیویډ دی چې اوس وخت کې ډېر تکړه هیکر دی او هیکینګ ته تر ټولو ډېر کار ده کړی دی. او دغه ویب سایټ دی، دغه ویب سایټ لینک به زه تاسو درکړم چې تاسو یې وګورئ دوستانو. دلته بیا راسو لنډه کتنه به ورته وکړو د ویب سایټ چې شته پکښې کې. The world's most famous hacker is your site. د نړۍ تر ټولو ښه هیکر ستاسو په بغل کې دی دوستانو. تاسو کولی شئ د هیکینګ په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ. لاندې اخر ته راسئ، دلته په سرچ کې خپل ایمیل ته ولیکئ او دلته سبسکرایب کړئ دوستانو. هر څه نوي معلومات چې دوی پورته کوي نو هغه به تر تاسو پورې در ورسیږي. دلته تاسو کولی شئ د هیکینګ په اړه معلومات سرچ کړئ چې څنګه یو شی هیک کړو. خو دی پیسې غواړي زما په خیال چې طریقې درته وښیي. هلته په لوړ سر کې تاسو طریقه سوي دي، پیپل روپۍ در څخه غواړي. بیا ستاسو سره کیوین ډیویډ خبرې کوي چې معلومات درکوي د هیکینګ په اړه او ستاسو کورس درکوي، یو سربسته کورس درکوي د هیکینګ. هغه به تاسو مطالعه کوئ. هاو ټو هیک فیسبوک ورته ولیکو دوستانو. شاید چې معلومات یې که نه یي دا د معلومات راپورته کړله. وایي 5 کمانډس هیکینګ ټکنالوژیز فور 2002. 15 عامې ټکنالوژي هیکینګ ټکنیکس تکنیکونه د 2020 د عامو خلکو دپاره، یعنې د عام تکنیکونه دي چې تاسو څنګه کولی شئ یو شی هیک کړئ. ښه دلته څه وایي کیوین میتنیک کمپیوټر سیکورټي کانسولټ ان هیکر discussed recent report that Facebook experienced a security breach that
امپیچ اباوت 50 میلیون پروفایلز ټاپکس ډارک ویب ډاټا یعنی فیسبوک قانون اوس ډېر سخت سوی دی او هیکول یې اسانه نه دي دی خپله هم وایي نو تاسو دوستانو تاسې یې نه منئ راسره شاید چې هغه تکړه دغه ایډیانې چې 15,000 سبسکرایبر لري یا 15,000 فالوور لري یا 18,000 فالوور لري هغه ډېر په اسانۍ سره نسي هیکېدلی او داسې د ملګرو والا خو هیکېدلی سي دوستانو هغه دومره سیکرټري نه لري ښه هیکینګ یو په یو سیسټم کې د هغه کمزوري پیدا کول هغه هیکول دي لکه د پبجي همدارنګه په فیسبوک کې خو اوس د فیسبوک قانون ډېر سخت سوی دی د کمپیوټر ماهر چې د هیکینګ عمل در سره کوي د هیکر په نوم یادېږي هیکرز هغه اشخاص دي څوک چې د پوهې په لټه کې وي تر څو وپېژندل شي چې سیسټم څنګه چلول کیږي او څنګه ډیزاین کیږي او دغه ډیزاین طرحه یې پیدا کوي او بیا هغه کمزوري پیدا کوي او بیا یې کوي د شبکې هیکینګ په دغو ډولونو ویشل سوی دی د شبکې هیکینګ د ویب سایټ هیکینګ او د ایمیل هیکینګ او همدارنګه د هیکینګ ګټې څه شي دي هیکینګ څه ګټې لري هغه خو تاسو په پوهېږئ هیکینګ دا ګټې لري که چیرې تاسو پاسورډ یې هیر سوی وي فیسبوک ته نسي داخلېدلی نو دا هیکینګ به په کار اچوئ چې تاسو فیسبوک ته ننباسي ښه د هیکینګ زیانونه هیکینګ څه زیانونه لري مثلا پاکستان دی اوس غواړي د افغانستان کمپیوټران هیک کړي نو که چیرې دا هیک کړل د افغانستان د ټولو استخباراتو معلومات په دوی په لاس کې ورسي دغسې هیکران هم شته چې د ټولو هیواد معلومات ترلاسه کوي خو بیا هم د افغان هیکران بیا راځي د دوی معلومات کوي چې دا په کوم هیواد کې دي د هغه هیواد نوم پیدا کوي او هغه هیکران د هغه حکومت یا انټرپول پولیسو لخوا نیول کیږي نو شاید چې پاکستان کې نه یا شاید چې بل هیواد انډیا یې راسي په افغانستان حمله وکړي یا امریکا په بل زموږ په هیواد حمله وکړي نو زموږ هیکران یې معلومه کوي او بیا انټرپول پولیس یا نړیوالو بین الملل ته شکایت کوي په لټون څرګندون په شا کې مختلف څو ډوله هیکینګ کیږي ښه اول هیکینګ چې دی د ځان ښودنه کوي ځینې هیکران دي ځان ښودنې دپاره هیکینګ کوي هغه معمولي هیکینګ دی بل د احصایې هیکینګ دی ټوله احصایه معلومات ټول هیک کوي درسه بل سیسټم زیانمنول تا ښه فیسبوک جوړ کړئ ښه فالوور دې ورته پیدا کړله خو یو دم یې داسې ریپورټ در باندې وکړئ چې ګرد د ریپورټران ګرده فالوورس یې ولاړله او په پیج دې ختم سو داسې ریپورټ به در باندې وکړي او یا هم ټوله سبسکرایبر به دې ولاړ سي د پټنتیا خنډول یعنې د پاسورډ له منځه وړل او دا هم بل هیکر دی دوستانو چې اوس یې عکس هغه دی ډیلیټ سو دوستانو زه نه پوهېږم چې څنګه ډیلیټ سو خو دا وه زموږ د نن ورځې معلومات چې تر تاسو مو در ورسول او دغه نفر ایډي ته ورسئ تاسو په ډېر معلومات ترلاسه کوئ ښه نو دوستانو راځو تاسې به زما چینل سبسکرایب کړئ د سبسکرایب بټن به کلیک او بغل کې به د زنګولي نشان ووهئ چې په هغه بغل کې ال لیکل سوی دی د خدای په امان دوستانو مننه چې زموږ سره زموږ حمایت کوئ زموږ چینل سبسکرایب کوئ